السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری حنیف خان یم. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شو حنیف خان افیشل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. نن ما تاسو ته ښکلی شان ویډیو راوړو چې تاسو خپل موبایل کې وال پیپر څنګه برابروئ. چې تاسو سره په موبایل په سکرین باندې به تاسو ته بالکل داسې موسم ښایي لکه څنګه چې بهر کوم موسم وي، او که هغه باران وي، او که موسم بالکل نور وي، هر څنګه موسم چې تاسو ته بالکل ستاسو په سکرین باندې ښیي. د یوې هفتې ټول موسم به تاسو ته ستاسو په موبایل په سکرین کې بالکل ښیي. دا به زه تاسو ته بالکل په دې ویډیو کې ښیم. زموږ د ویډیو سکپ کوئ مه، او زموږ د ویډیو تر اخره پورې ګورئ. او که زموږ په چینل کې نوي، زموږ د حنیف خان افیشل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې به ګنټۍ نښان باندې کلیک ولی، په آل باندې کلیک ولی چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته اول راځي. ډېر ټایم نه ضایع کوم، زه ویډیو شروع کوم. تاسو به راشئ خپل موبایل کې پلی سټور ته. کله تاسو خپل موبایل کې پلی سټور ان کړو نو تاسو ته به له پاسه داسې انټرفیس راځي. تاسو په دې سرچ کې ورکئ، سرچ کې به ورکئ ویدر لایو وال پیپر. کله تاسو دا ویدر لایو وال پیپر ورکو، تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو ته به ډېر ویدر راولي. تاسو به راشئ لاندې ویدر لایو وال پیپر، په دې باندې به تاسو کلیک ولی. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو دا به بالکل ځان سره انسټال کړئ. کله چې دا تاسو سره انسټال شو، موږ سره لږ لوډینګ کوي، نټ لږ مسله ده، دا به بالکل اوس ډاونلوډ شي. موږ سره بالکل دا اپ را ډاونلوډ شو. اوپن باندې به کلیک وکړو. کله چې موږ په اوپن باندې کلیک وکړو، موږ ته داسې انټرفیس راغی. بالکل په دې اوکې باندې به کلیک وکړو. کله چې په اوکې باندې کلیک وکړو، بالکل لاندې به په دې ویل یوزینګ دیس ایپ په دې باندې به کلیک وکړو. کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو، موږ ته بالکل داسې انټرفیس راشي. تاسو ته داسې ګورئ، لاندې داسې انټرفیس مخامخ راغی. تاسو ګورئ داسې بالکل خو برابر تاسو ته بالکل پکې دغه تیمز راوړي. او که تاسو وایئ چې زه به کې بالکل انسټنټ بالکل واچوم پکې، نو تاسو به یې 3 ډاټ نشان باندې کلیک واخلئ له پاسه. کله چې تاسو به یې 3 ډاټ نشان باندې کلیک واخلئ، تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. په دې تاسو مخامخ دا سیټینګ مخامخ دی، په دې باندې به تاسو سیټینګ باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ، تاسو به داسې انټرفیس راشي. نو دې کې الریډي زما لوکیشن انو، که تاسو وایئ چې زه به کې دا چینج کوم، نو تاسو بالکل په دې کې چینج کولی هم شئ. نو دې کې لوکیشن الریډي پروت دی، نو تاسو بالکل بیک باندې لاړ شئ. کله چې تاسو بیک باندې لاړ شئ، په دغه اپلیکیشن باندې به کلیک وهلئ. کله چې تاسو په دې اپلیکیشن باندې کلیک وهلئ، تاسو ته داسې انټرفیس راشي له پاسه. تاسو په دې باندې یو څه وال پیپر بالکل لګولی شئ، نو تاسو په دې 3 ډاټ نشان باندې کلیک وهلئ. تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. په دې سیټ از وال پیپر باندې به کلیک وهلئ. په دې کې تاسو کوم وال پیپر ځان له سلیکشن کوئ، نو په هغې باندې تاسو کلیک اخیستی شئ. ما بالکل په دې باندې کلیک واخیستو، نو دا زه په هوم سکرین باندې ګوم، نو بالکل په دې هوم سکرین باندې به زه کلیک واخلم. کله چې ما په هوم سکرین باندې کلیک وکړم، تاسو ته داسې انټرفیس راشي. بس دا موږ ته بالکل بهر شپه ښیي، له پاسه د ستوري دا ښیي. نو بالکل موسم بس شپه ده، موسم بالکل موږ داسې ښیي. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل د موبایل وال پیپر چینج کولی شئ او بالکل برابرولی شئ. نو په دې طریقه اوس تاسو ته بالکل هر یو قسمه آپشن تاسو ته موبایل کې ښوولی شي. دې سره تاسو بالکل د سیزن تاسو کتی شئ، د ورځو سیزن بالکل تاسو ته په دې موبایل کې مخامخ ښیي. دا داسې کوئ، تاسو لیدی شئ د یوې هفتې ټول سیزن تاسو ته په دې موبایل کې ښیي، چې به کومه ورځ به کوم شانتي کوم حساب کتاب وي. نو امید ساتم چې زموږ د ویډیو به ستاسو ډېر خوښه شوي. که زموږ د ویډیو ستاسو خوښه شوي، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ لازمي. او زموږ د حنیف خان افیشل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې به ګنټۍ نشان باندې هم کلیک وهلئ، او په آل باندې کلیک وهلئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته اول راځي.